الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع البصر بصري إلى الإمام في المسجد. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. باب الالتفات في الصلاة. دا درې باب پر پسې امام بخاری د تکشه شول. اول دا دی سره امام ته ګوري. طالبانو هغه سنت نه دی چې خلاف مکروه تنزیهی دی، خو افضل دا دی چې سړی په ولاړه کې ځای ته د سجدې ګوري. زما خبر ته غوږ نسی او په ناسته کې سړی وزګر ته ګوري، هغه وچاته ګوري، هغه په ناسته کې وسینې ته، او په سجده کې د فرض و نرمۍ ته ګوري. مطلب دا دی چې فکر یې او بل خواته وانه او که یو سړی د سجدې ځای ته ګوري د سترګو تر بیخو، هغه سړی په دې سب ته دا سترګې نه یو تر بل تر د شواله د راځي دا پروانه کې دا د الله رسول او د صحابه صدا سته چې دا کوي. دوهم امام، درې سره امامان چپله امام مالک صاحب، دا درې سره امامان پر دې دي چې موږ وایو دا خلاف الاولا دی چې امام ته سړی ګوري که ضرورت یو پروانه کې که ضرورت نه وي دا دغه اولا او افضل دا دی سړی وځي ته سجدي وګوري. که خپل امام معلوم شي خدای شم ته معلومیږي کړه او چې علایده ورته ګوري جایز دی، قرات نشته پکښه، قرات نشته، لیکن خو افضل طریقه نه ده. دوهم دا دی چې سړی و اسمان ته ګوري. طالبانو دریم دا دی چې سړی رسته بغل او چپه بغل ته ګوري. دا اسمان ته کتل انسان خپل د اسلاوي د دې حکم چې څنګه د اسمان ته وګوري حکم یې دا دی لکه پرسته بغل سړی بغل مخواري یا پر چپه بغل. طالبانو رسته بغل یا چپه بغل ته سړی مخاړي دا ځای ته پام کوي، یو خو د سترګو تر بیخو پروا نه کوي. که سړی مخاړي اوس نو بیا دوه رقمه، که خالی مخاړي که جګر وسره اړي، که خالی مخ واړوي دغه نه دا سره اړي دا مخ واړي، یو پلا مکروه دی، دوه پلا مکروه دی، لیکن که تکرار ډېر پکښې راغی مفسد د لمانځه دی. تکرار طالبانو دغه ته وایي چې یو عمل درې واره مکرر شي په رکن کې دوی څوک بولي بس هغه تکرار بولي. ما خبرو ته غواړم چې که په قیامه کې درې واره دی رسته بغل ته یا درې واره چپه بغل ته وګوري مغزی ورسره واړي منځه څوک کېږي پاسې دی شي. دا د اواز موږ لیدلي طالبانو داسې خطرناکه کارونه کوي. دا یې بله اسمان تم د دغه سره فرق نه لري. اسمان دغه بغل رسته و بغل یا پلا و دوه پلا مکروه دی او که په یو رکن کې درې واره مکرر کې په عملي کسب کې. او بل دا دی چې د جګر سره چې په کاسته وګرځي د جګر سره د اصلاح دپاره نه وي، معنا داسې نه وایي چې بیا اودس دی روان شي هغه وروسته بیا اودس نه وي، هغه مسله جلا ده. که د دغه دپاره دی وګرځېږي چې په کاسته بس مخ را وګرځي جګر سره وګرځي چې اپلای وګرځي نو لمونځ پاسې دی شي. نو خبره سره خلاص چې د قبلې څخه څوک شي هغه کور چې مخ واړي پر بله خوا یې واړي سمدم یو داسې نو کې لږ اندازه یا حرکت مکروه دی نه. دا ټول 415 جلد اول رضی مختار او انعام الباری دریم جلد 513 صفحه. دا ډېر خطرناک شان دي. دا بعض خلک داسې منځونه کوي چې بیخي والله سبحانه